مدرسې ته لاړم، ما سره 5 کالو ماشوم و، زوی مې و زیر. ما مدرسې نه راوسته او ما ورته مرۍ کې پر دغاښ واچولو. بیا ما ته زوی جلل زه هغه له پیوله ورغم. ملګرو دا کومه کیسه چې مخې ته راغلې ده ډېره زیاته افسوسناکه ده. تاسو سره کوم تصویر به ښکاري دې ښځې داسې چل کړی دی، د دې د خاوند کومه وړه خور چې وه هغې ته پرتوغاښ اچولی دی او هغه یې وجلې ده او بیا یې داسې چل کړی دی، نیر ته یې وړې ده او هغه نیر ته یې ورچولې ده. اوس چل لکه څه چې شوی دی دا ولې داسې چل دی وکړو؟ نو داسې ویلی کېږي کوم د پولیسو کوم ایس ایچ او چې دی د هغې مطابق چې دې په دې کور کې دا خوشحاله نه وه دا ښځه، نو دې داسې چل وکړو کله چې واده وشو د هغې نه پس دې بیا خپل خاوند ته ویل چې زه دلته خوشحاله نه یم او ما له ځان له کور وګوره. هغه خاوند یې ولګېدو او دا ښځې مردان کې وله د کرایې کور واغستو او هلته یې بوتله نو وایي څه وخت پورې دا هلته و خو هلته هم د دې دا کم ټایم چې دی هغه نه پاس کېدو، واپس راله دا بیا د کم خپل سخر کا نو چې هلته راله نو په دې باندې دا کومه ماشومه چې دی وژل ده دا به بیا څه بده لګېده اوس پته نه لګي، خو وایي بیا داسې چل وشو چې دا ماشومه لاړه مدرسې ته، یعنې دا پسې مدرسې ته لاړه او د هغه مدرسې نه یې راوسته واپس او بیا یې وله په مرۍ کې چې کوم دی هغه پرتوغاښ واچولو، د هغه پرتوغاښ په دغه کې ساه ویستو، بیا یې داسې چل وشو ورسره ورور پکې هم لکه میلاو و، هغه ورور ته یې کال وکړو چې ته اوس رکشه راوله، ورور یې په رکشه پسې لاړو، هغه رکشه یې راوسته او بیا یې ورته دا ماشومه هغه یې څه په کپړو څه کې بنده کړه، هغه یې ورته ور واچوله دا ماشومه او لاړه او یو نیر ته یې وغورځوله. نو بیا دا ډېره زیاته پته نه لګېده، یو څو ورځې پې هم واوښتې او کور کې هم خلک ویل چې آیا ماشومه څه شوه، نو بیا داسې څه ثبوت به میلاو شوی چې په هغې باندې دا هغه کنفرم شوه چې دې دا ماشومه وژل ده، نو پولیس بیا راغلي دي دا ښځه چې کوم دی هغه یې دباو کړې ده، نو بیا دې دا ټول حل چې دی هغه ویلی دی. اوس یې تاسو څه خبرې هم په سر کې واورېدې دي چې کوم بیان ورکړو چې آیا زما نه داسې غلطي شوې ده او ما داسې لکه کوم ظلم چې و هغه یې پخپله بیان کړو. ډېره زیاته د افسوس خبره ده که موږ وګورو زموږ په خیبر پښتونخوا کې داسې کیسونه هغه ډېر زیات مخې ته راځي، خو دا کوم کیس چې راغلی هغه ډېر عجیب شان کیس و. 8 کاله عمر و د دې ماشومې او هغې سره یې داسې ظلم چې کوم دی هغه وکړو. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه، مخکې در سره هم شیر کړئ، انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.